بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم الله رب العزت مو همیشه د پر روغ جوړ خوشاله او آباد ساته. امين. عزتمند نن دی نوې او خاص وظیفه سره زستا سو مخ کې حاضر یم. نن درته محترم او د الله جل شانه د یو صفتی نوم د یا وهاب او یو داسې معجزاتی او حیران کنه او آسانه وظیفه بیانوم چې محترم او دا به د ستاسو ژوند بدل کی. ستاسو په زندګۍ کې څه قسمه مشکلات وي، پریشانی وي، د دغه مشکلات او پریشانونو به الله جل شانه تاسو ته نجات عطا فرمایي کی. دلوي نلوي حاجت ته ناممکنه حاجت ته الله جل شانه به دغه ناممکنه حاجت پوره کړي. بے پناه مال او دولت به الله جل شانه در نصیب کی. محترم او د ستاسو په ژوند کې به الله جل شانه یو عظیم الشان بدلون او انقلاب راولي. د مال او دولت تنګي او د رزق تنګي د دینه به الله جل شانه تاسو ته نجات عطا فرمایي کی. زمام محترم د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست ده چې تاسو اسی هم ویډیو ګورئ. تر اوسه پورې مدا چینل سبسکرایب کړی نه نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ. د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغه اجازه راکړې دي. د دې نه علاوه زما عزتمند استاد تعویذونه پکاروي، تاسو نقوش پکاروي، نو ما سره زما واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو کچری تاسو د یا وهاب او د وظیفه او د عمل کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ. ما عزتمندو دا نننې وظیفه ډیره خاص او ډیره طاقتور وظیفه ده او د دې عظیم الشان وظیفه د خیران کن اثرات او پته وتا سو ته الولګي چې تاسو په کامل یقین سره او کامل برواسه سره دا وظیفه وکړئ. محترم تاسو په ژوند کې چې کوم حاجات وي او دا حاجات د مال او دولت ولې نوي، دا د رزق حواله سره ولې نوي. کریم رب د مال او دولت او د رزق دغه مسائل دغه پریشانه به ختم کی او دغه حاجات به الله جل شانه دستاسو پوره کی. که یو فقیر وي، یو غریب وي، مسکین وي، یو ډیر کمزور انسان دا وظیفه وکي، الله جل شانه به مال او دولت نه مالا مال کی. فراح رزق به الله جل شانه ور نصیب کی. دومره مال او دولت به الله جل شانه ور عطا کی چې د سره بیا د سنبالولو زینوي او مال او دولت د حلال او دروازې به الله جل شانه په د باندې کولو کی. فراح رزق به الله جل شانه ور کی او پر رزق کې به ورته الله جل شانه برکات عطا فرمایي کی. محترم په ژوند کې د یو حاجت ته دغه حاجت پورا کېدو اسباب نه برابرېږي، نو د دغه حاجت د پورا کېدو د پاره د یا وهاب یو بل خاص وظیفه چې هغه هم مختصره وظیفه ده زه تاسو ته په دې ویډیو کې بیانوم. او کدا حاجات او مقاصد د تاسو د رشتې متعلق وي، د رشتې حواله سره وي، ان شاء الله تعالی د رشتې متعلق چې څومره تمناګانی د تاسو په شرط د دې چې جایز وي، کریم رب ډیر بهترین ځای کې تاسو ته رشتہ عطا فرمایي کی. نو محترم حیران کن او معجزاتی کمالات او فواید د دې د وهاب وظیفه دومره مجرب وظیفه ده. د دې په باره کې ارشاد فرمای چې د دې وظیفه کولو والا به هم الله رب العزت چرته د چا محتاج نه کی. الله جل شانه به دغه انسان د مخلوق د محتاجین ساتي، مخلوق ته نه محتاج کیږي. د دې انسان په کاروبار کې د په روزګار کې به الله جل شانه ډیر خیران کن برکات را نازل کی او په کور کې به هم ورته الله جل شانه خیر او برکت را نازل کی او مالی مشکلات به د انسان ته ناراضي. لہذا دا ډیر طاقتور او ډیر خاص وظیفه او عمل دی. طریقہ کار زما عزتمند او تاسو ته بیانوم د دې ترتیب او طریقہ کار څنګه دی.
د ټولو نامخ کې لومبنه وظیفه ز تاسو ته بیانوم چې ډیر زیاته اسانه وظیفه ده. کلم چې تاسو سه حاجت را پیښ شي، مشکلات او پریشانې درته راشي، مالی یا بدني سم مسله درته راشي، نو د دې د لپاره محترم د چاش وخت یعنی ساختي وخت ورته ویل شي. تاسو په دغه ټیم کې دا وظیفه کول شي. زما محترم نن سبا ټیم چې کم ده ساختي وخت د چاش والا چې کم ټیم ده نو هغه اتنی بجې یا په کم 9 بجې ده. نو تاسو به دغه ټیم صحیح طریقې سره به او 10 چردامو کوي. کله چې زما محترم او 10 چردامو نو بیا به د سلور رکعات نفل نیت او تړي. نیت مې کو د زړه اخلاص سلور رکعات نفل مس ادا کوم په دې حاضر او خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفه په طرف کو الله اکبر. نو زما محترم صحیح طریقې سره به تاسو مکمل سلور رکعات نفل به تاسو کوي. کله چې زما عزتمندو اخیری سجده تاسو کوي سلورم رکعات کې اخیری سجده نو سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى دا به تاسو وای. بیا به د دې نه پس زما محترم یا وهاب یا وهاب یا وهاب 41 مرتبه یو سلوخ پیری به تاسو دا وای. او بیا به د سجده نه سر را پورته او خپل نفل به تاسو مکمل کوي او سلام به وګرځوي. زما محترم دا وظیفه دا عمل د نفل او دا عمل او دا وظیفه به تاسو 21 ورځې یویش ورځې به تاسو په مخه باندې جاری ساتي. د تاسو تمام حاجات په پوره شي. سم مالی حاجات وي، مالی مشکلات وي، تاسو پاغي کې راګيري داغه اسباب الله جل شانو تاسو ته مهیا کی او دغه مالی مشکلات به د تاسو ختم او دغه مالی مشکلات به د تاسو ختم شي. اوس یو کس ته هغه وای چې زما یو ډیر لوی حاجت ته او داسې ګران حاجت ته چې ما ته په نظر باندې نخ کړي چې زما د حاجت په پوره شي او کنه یعنی یو ناممکن حاجت ته. نو زما محترم دا خبره یا ساتي د الله رب العزت لپاره یو کارم ناممکن نه دی. الله رب العزت کن فیکون ذات ته الله تعالی چې څنګه وغواړي څنګه الله تعالی د کون اراده وکي نو ټول مخلوق موجود شي. نو زما عزتمندو هر کار د الله رب العزت په کون فیکون سره کیږي. نو زما محترم او مونږ به د الله رب العزت نه غوښتنه کوو. به هر حال زما عزتمندو دا وظیفه و تاسو د نیمه شپې په ټایم کې کوي. کله چې نیمه شپه وي یعنی 2 بجې ټایم وي یا 1 بجې ټایم وي هغه ټایم به تاسو بهر روزه بار میدان لا کولو فضا کې به تاسو ودرېږئ او خپل سر به سرتور کې کناری نوي او کزانه نوي سر به سرتور کوي او بیا به 41 مرتبه یو سلويخ پیره به تاسو د دې ورد وظیفه کوي یا وهاب یا وهاب یا وهاب. زما محترم او هغه رونه خويندې چې دا غي خپل کور نشته هغه دا غواړي چې الله رب العزت مونږ ته خپل کور راکړي. ژوندۍ کې سنور سم مشکلات وي د رزق حواله سره وي د مال او دولت حواله سره وي. زما محترم او په ژوند کې څه قسمه پریشانی او حاجت وي الله جل شانه به د پریشانی او د حاجتونه الله جل شانه پوره کی. ډیر حیران کن کمالات او اثرات په دې وظیفه کې زما عزتمند ډیر توجه دیان سره تاسو د وظیفه وکړئ. محترم امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بستاسو ډیره زیاته خوښی وي. که ویډیو مو خوښی وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بلی وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.